حج له څه لځې حاجي صاحب چې د خوا کې یتیمان وي دا روپۍ هغوی له ورکه څو ډوډۍ هغوی له ورکه ته په دې به جنتي شي ته په دې به ثوابي شي که ته وایې چې نه ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی ما جومات کې اورېدلی د ملا د خولې بیان دی چاته ورکړي دولتونه چاته ورکړي تکلیفونه څوک یې نه خوري په کاسو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سرې لمبې دی په ځوانۍ شه تول لعنت دی په خانۍ شه یا به خدای ته ډېر نږدې وي چې دردېږي یا د چا هزار وخلي پښتانه دي او دوه ملکونه د یو بل سره په جنګ وي خو په منځ کې وجلي پښتانه دي په یو نوم او په بل نوم دی سړي حلالېدل وطنه بې ګناه به دی بچي حلالېدل په خپل ګریوان کې فکر جنګ پرسته خلکو وکړئ 50 کاله مو ولې شاه زلمي حلالېدل زمونږ خاینانو ورسره ولاس یو کړی دا څه که د ګیدړ په لازمري حلالېدل هغه ځل دی چې په یو نوم او په بل نوم دی سړي حلالېدل وطنه بې ګناه به دی بچي حلالېدل په خپل ګریوان کې فکر جنګ پرسته خلکو وکړئ 50 کاله مو ولې شاه زلمي حلالېدل زمونږ خاینانو ورسره ولاس یو کړی دا څه که د ګیدړ په لازمري حلالېدل زمونږ خاینانو ورسره ولاس یو کړی دا څه که د ګیدړ په لازمري حلالېدل جابر حطاب هیچا هم ونه ویل چې وبال دی ځوانان مې د وطن لکه څاروي حلالېدل او یو غزل دی بل چې رایات چې کړم ځان ته تیر وختونه د وطن پر هر پراتو اندامونه د وطن چا تورو ټوپکونو ته شپېلۍ کړلې ورماتې چا وینو باندې رنګ کړل کتابونه د وطن چا تورو ټوپکونو ته شپېلۍ کړلې ورماتې چا وینو باندې رنګ کړل کتابونه د وطن او زه داسې وحشتناکو شپو او ورځو کې رالوی شوم ټوټې مې راټول کړي اولادونه د وطن دا شعر وایه بیا یار ډېره مننه استاد محترم زه داسې وحشتناکو شپو او ورځو کې رالوی شوم ټوټې مې راټول کړي اولادونه د وطن او دا ځکه دنیاوال زما په خوره کې شر غواړي دا ځکه دنیاوال زما په خوره کې شر غواړي په ما یې پیرزو نه دي ښایستونه د وطن او جابر خطابه مور او پلار بچي او خویندې ورونه جابر خطابه مور او پلار بچي او خویندې ورونه جابر خطابه مور او پلار بچي او خویندې ورونه قربان شه زما سر په ښې لاسونه د وطن او یو نظم غازي نادان صاحب او منظر صاحب یمه د یو کباړي ماشوم چې د پلار نام یتیم و او هغه مور یې ناجوړه او د اختر په شپه مړه شوې وه نو دغه لږ په ساده لفظونو کې دی خو انشاءالله مطمئن یم چې ډېر ملګري به یې خوښ کړي که نه دغه ټولنې عکاسي ده نظم دی چې دا دنیا ګوره پانی ده زندگی مو ارمانی ده د یو چا بچی نه هر دی د یو څو کسو خانی ده د انسان طبیعت مکو چې روزي د اسماني ده دا چې ښکلي پیدا کړي دا د خدای مهرباني ده دا چې دواړه خپې نشته د دې څومره ښه ځواني ده یو یې خوري او بل نهر دی عجیبه مسلماني ده د ځوانۍ اواز د خور دی د خانۍ اواز د خور دی ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب صرف یو کیسه ده دا ماشوم چې را روان دی دا چې سر یې ګریوان دی غریبۍ په مخه کړی ځکه دومره پریشان دی په یو لاس کې بوجۍ ده د ډیران په لور روان دی دا هم د چا بچی دی د دې زړه کې مې یو ارمان دی په ډیران باندې تاویږي پلاستیک پسې ګرځېږي پلاستیک ورته پیدا شي لږ مسکې شي په خندا شي چې بوجۍ کړي ترې نه ډکه وایي ومې کړله ګټه وږي مور شي ورته یاده وړه خور شي ورته یاده د ډوډۍ غم ور په سر شي بیا د کلو په لور ورشي د دې کلي په کوڅو کې د دې اړه په سرو غرمو کې په خیرن لاسونو په زړو پیون جامو کې د دیوال سوري تکینې خان صاحب ستا په دروازو کې خان صاحب ستا زوی ورته راشي په غوسه ورته لګیا شي دروازه کې زمونږ څه کې دلته بد کې او که ښه کې دا وایي وږې مګرانه یو ډوډۍ را کړ ورجانه وایي زر کوه پاسېږه زه له دې ځای ورکېږه خیراتونه موږ نه کوو ښه کارونه موږ نه کوو خدای خبر چې د کم کورې څه خیرن او څومره تورې نه غیرت لري نه شرم نه د خلکو په پیغورې ډوډۍ بل چرته پیدا کړه ته خو هسې هم خیرات خورې د کباړ بوجۍ په شا شي دا روان ترې بېنوا شي سترګې ډکې شي له اوښکو پاک الله ته په ژړا شي ربه زه خو دې بندۍ م یو ګیلۍ زړه ته راشي بېوسۍ پورې مې خاندي غریبۍ پورې مې خاندي ماشومان مکتب نه راشي د بوجۍ پورې مې خاندي خدایه تا راته راکړي زندګۍ پورې مې خاندي ما ته زور راکړي خفه شم دوی پیغور راکړي خفه شم بې سواده زندګي دې د برباد اصحابو یونو باندې ګرځي
ډیرانونو باندې ګرځي دوی خنده او کې روان شي زما اوښکې په ګریوان شي چې خپل کور ته ورنږدې شي ستړی ستړی شي خولي شي اوښکې پاکې کې له سترګو هسې نغم په بیبي شي په کراره دروازه وي په کراره یو ناره وی ورکولاو که زما خورې دا دی راغلم ګرانې مورې دا کباړ دا مې بوجۍ دی په لاس کې مې ډوډۍ ده خپلې مور ته داسې وایي بیا یې خور ته داسې وایي دا ډوډۍ واخله وړکه په لاسونو یې معده که ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې بس ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې پستکه زه په ځمکه لږ دمه کوم ته ناجوړه مور مړه کاغه ګرانې ورته وایي خورجانې ورته وایي مور ډوډۍ باندې مړه شوه سر یې کېښوده ویده شوه وروره ته یې چې ولیدلې نادان صاحب وروره ته یې چې ولیدلې ستا په حال باندې خفه شوې په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی زه دا ټول کور نن پاکومه ګړوبې ورله ورکومه یو زړه جوړه مې شته دی زه به یې ښکلي سرې کومه که زړې څپلۍ چادر کړي زه اختر کې پخپو کومه دا وایي ښه ده په ما ګرانې اجازت راکړه خورجانې دا کباړ بازار ته وړمه د وایي مور ته راوړمه ښه کالي تا ته راوړمه ځم بنګړي تا ته راوړمه د کباړ بوجۍ په شا شي بیا په چغو په جړا شي د کباړ دکان له ورشي ټول او کاڼې برابر شي دا ټیمان دا د سپلۍ شوي ستا 1500 روپۍ شوي پریشان شي دا پیسې واخلي روان شي د وایي پې مور ته یوسم که بنګړي پې خور ته یوسم خور مې وایي سبا اختر دی د مورکۍ حال مې بتر دی زه نو څومره بدقسمت یم وړې خور ته ملامت یم د خپل ځان سره په شر شي د ډاکټر دکان له ورشي دا شربت دغه ګولۍ شوي بس 1.5 زر مې روپۍ شوي دا شربت دغه ګولۍ دي ما سره همدا روپۍ دي هغه زر دې پاتې کېږي ستا په ما باندې حق کېږي خامخا یې درته درکومه زم سبا یې درته درکومه د ویي واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګریوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا چې خور ته مخامخ شي هغه ګرانې ورته وایي خورجانې ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه ای رورجانه مورکۍ مړه شوه په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه ای رورجانه مورکۍ مړه شوه د اختر شپه پرې په غم شوه خان صاحب اوس دې خوا سړه شوه ته چې وایې انجینر دی هغه یو ورور مې ډاکټر دی کشرې زما منشي دی مشرې ورور مې حاجي دی زه په خپلم حج له ځمه مدینه به وګورم خلک به وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی چې د خوا کې ګاونډیان وي چې د خوا کې غریبان وي حج له څه لځي حاجي صاحب چې د خوا کې یتیمان وي دا روپۍ هغوی له ورکه څو ډوډۍ هغوی له ورکه ته په دې به جنتي شي ته په دې به ثوابي شي که ته وایې چې نه ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی ما جومات کې اورېدلی د ملا د خولې بیان دی چاته ورکړي دولتونه چاته ورکړي تکلیفونه څوک یې نه خوري په کاسو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سرې لمبې دی په ځوانۍ شه تول لعنت دی په خانۍ شه ستا په دې ځوانه ځوانۍ کې ستا په دې درنه خانۍ کې یتیمان کوڅو کې ګرځي غریبان کوڅو کې ګرځي د غریب سره ښه نه کې د قیامت په ورځ به څه کې په قیامت کې سوال جواب دی د زری حساب دی دا په ځینو چې بد لګي دا شاعر جابر هتاب دی دا په ځینو چې بد لګي دا شاعر جابر هتاب ډېر ښه یاره ډېر ښه یاره اورې ښه دا نظم به د هټ کېږي یو کلام به بل ویمه ښه به ویمه د بس استاد دغه به د الله مهرباني خو څو شعرونه د غزل نه مخکې نور غازي نادان صاحب وایي چې راته ووایه نو یو څو شعره ویمه چې دنیاوالو راوژلي پښتانه دي په سرو وینو لمبېدلي پښتانه دي یا به خدای ته ډېر نږدې وي چې دردېږي یا د چا ازار وښلي پښتانه دي یا به خدای ته ډېر نږدې وي چې دردېږي یا د چا ازار وښلي پښتانه دي او دوه ملکونه د یو بل سره په جنګ وي خو په منځ کې وژلي پښتانه دي او بیا غزل دی د دې ملګري فرمایش دی چې درنه قربان مو کړي چینار ځوانۍ خاورې ته مو غلامه نه کړې د ازادۍ خاورې او موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو دا پښتانه موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو خاوند واړه زموږ په دښمنۍ خاورې او په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبر استاده په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبرو بلچه په لاس مې اړولې په ابۍ خاورې ډېر ښه شعر دی په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبرو بلچه په لاس مې اړولې په ابۍ خاورې او بیا د پلار باره کې یو شعر دی چې ستاسو راتلونکي ته همدغه لاره ما سره وه ځکه مې باد کړلې په خپلې زندګۍ خاورې او هغه ملا چې په منبر له حقه سترګې پټوي زر زل ترې ښه دي د جابر د شاعرۍ خاورې نو ډېره مننه منظر صاحب او غازي نادان صاحب او همداسې قمر صاحب خوشحاله اوسئ دغه شعرونه دي تاسو ټول لیدونکو ته د غازي نادان صاحب د پیښې څومره لیدونکي دي ټولو ته ډالۍ ډېر ښه یاره ډېر الله خوشحاله کړي